هغه شهید ذات دی او هغه ذات دی چې په خپله خو ګواه دی په دې هر څه باندې خو زموږ دا بدن هم ګواه کړی په موږ باندې او دا هم د هغه طاقت دی ځکه الله سبحانه وتعالی په سورة فصلت کې د قیامت یو منظر بیانوي هغه غوږ ورته کښېږدئ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم الله وی په دې انسانانو باندې به ګواهي ورکړي غوږونه د دوی سترګې د دوی او د دوی د څرمنې بدنونه د دوی شهیده د دې ګواهي طاقت دې بدن له دا هم د شهید ذات ورکړي چې دی ګواهي وکړي خو نو چې کله د څرمن خبرې شروع کړي خپې خبرې شروع کړي سترګې خبرې شروع کړي ستا د ژبه خبرې شروع کړي ستا د لاس خبرې شروع کړي د انسان به حیران ودرېږي چې اوس زه څه دروغ جوړ کړم اوس خو خبر هم نه پټېږي اوس خو هر څه ښکاره شو نو دوی به څه وایي وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا دوی به د خپلو بدنونو ته وایي تاسو ولې به موږ باندې ګواهي راکوئ موږ خو ستاسو دپاره د الله سره معرضې کوو چې د دې جهنم نه تاسو څه شئ بچ شئ هلته الټه تاسو په موږ باندې ګواهي کوئ ما وی کنه شهید ذات دی دا طاقت دوی له د غرب ورکړی دی نو جواب به دا کوي قالوا وی به وی انطقنا الله گویا کړي یو موږ الله موږ گویا کړي یو الله راته ویلي چې خبرې وکړئ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون داسې شهید ذات دی داسې حجتونه قایم کړي دي په دې انسانانو باندې چې تپوس یې مه کوه رب العالمین شهید ذات دی په خپله خو ګواه دی د دې هر څه په دې هر څه باندې او د دې مخلوق په دې اعمالو باندې خو د خپل بندګان هم ګواه کړي دي هغه داسې حدیث کې دا راځي په سنن ترمذي کې دا حدیث دی یا دا اولنی به ووایو په صحیح بخاري کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر مسلمان چې مړ شو او شهد له 4 نفر بخیر او څلورو کسانو ګواهي ورکړه چې دا څه ښه سړی په ده کې خیر ادخله الله الجنه الله به یې جنت ته رانباسي یو حدیث کې دا راځي چې انتم شهداء الله فی الارض تاسو بیا هغه ګواهان یئ چې الله په ځمکه کې ګرځولي یئ نو دغه شهید ذات دی په خپله ګواه دی د مخلوق په اعمالو باندې خو په دې مخلوق کې هم بعض کسان ګواه کړي دي چې په یو مثال دا دی چې د چا په باره کې څلورو کسانو وایي چې دا ښه سړی دی الله به یې جنت ته ننباسي د چا په باره کې چې دا ګواهي وشو چې دا بد سړی دی الله به یې جهنم ته بوځي د دې نوم فایده څه ده غټه موضوع دا ده چې موږ ته خو پته ولګېده چې الله یو نوم دی څه الشهید دې څه معنی فایدې سره ووته ته په معنی هم پوه شوې ته په تفصیل هم پوه شوې فایده یې دا راووته چې ستا د اندامونو نه داسې کار ونه شي چې هغه د الله نه یې خوښ ولې ځکه چې هغه شهید ذات دی د هر څه ویني د هر څه اوري په دې هر څه باندې ګواه دی او د قیامت په ورځو پې هم ګواهي ورکوي دا خو تاسو واورېده که نه نو چېرته داسې کار ونه کړي چې د الله نه یې خوښ حیا د الله نه ډېر خلک د دې مخلوق نه حیا کوي پټېږي راپټېږي یستخفون من الناس او ځکه علما دا وایي دا فایده یې ده ساتئ علما وایي اصل تقوا هغه ده چې کله په تا کې او ته یوازې یې دغه ځای کې تقوا پته لګي ته په موبایل کې څه ګورې یوازې دا پته دغه ټیم کې لګي ستا معاملات څنګه دي ستا په زړه کې دننه څه پراته دي دا د انسان د تقوا پته لګي چې کله د یوازې ملګرو سره چې کښېني د ځان نه به پرهېزګاره جوړ کړي د ځان نه به پیر صاحب جوړ کړي د پلار په مخ کې د غلطې خبرې غلط کارونه نه کوي د رور په مخ کې نه کوي د بچو او د ښځې په مخ کې نه کوي خو پته به هله ولګي چې کله دی یوازې شي چې کله ته د شپې په توره تیاره کې په خپله کمره کې پروت یې که نه بیا به ستا د تقوا پته ولګي تقوا دې څومره اوبو کې ده
نو د دې نوم فایده دا ده چې تا ته پته ولګېده چې الله په هر څه باندې ګواه دی نو نه به کې هغه کار چې د الله نه دی خوښ او نه به ځې هغه ځي ته چې الله دا نه خوښوي چې زما دا بنده هلته لاړ شي هغه ځي ته به د قدمونو نه اوچتېږي هغه کار دپاره به د قدم نه اوچتېږي چې کوم د الله نه یې خوښ او زه وایم د دې سره ژوند تېرول که چېرته دا خبره دي په دې خپلو دماغو کې 40 ګنټې ساتلې نو الله به یې د ګناهونو نه ساتي اکثر دا خلک چې په ګناهونو زورور شوي دي نو دا خبرې د ذهن نه وځي کومه خبره چې الله میني او الله زما اوري او الله په دې هر څه ګواه دی دا خبرې د ذهن نه وځي بیا په ګناهونو زړور ورځي که چېرته دا خبره زما او ستا په ذهن کې 40 ګنټې لکه هغه شپنکۍ عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مشهوره واقع ده چې شپنکۍ کله تیر شو او دی په یو سفر باندې نو اواز یې وکړو هغه شپنکي ته په دې ګډو کې یو موږ نه راکړه او نه دا خو د مالک دي او دا زما نه دي امتحان بیا هغه راوستو کتو یې د ایمان چې څه حالاتو کې دی دا شپنکۍ ورته یې وویل نو مالک کوم ځای کې دی یو ګړی چې راکړه مالک کوم ځای کې هغه ورته مالک نشته خو د مالک هغه الله خو شته که نه دا هغه معنی ده چې ستا په زړه کې پرته وي همیشه لکه عمر بن خطاب رضی چې به د شپې ګرځېدو او بیا په خپل خلافت کې هغه په دې باندې سخته پابندي لګولې وه چې پیو کې به اوبه څوک نه اچوي نو هغه یو زنانه وي پیو کې اوبه ګډې کړې لورې ورته ویې امیر المؤمنین ګوره د دې نه منع کړې امیر المؤمنین وایي چې پیو کې به اوبه نه اچوي نو مور یې ورته ووایي وی امیر المؤمنین کوم ځای کې دی صحیح نو هنو منګه هغه لورې ورته ووایي امیر المؤمنین خو نشته خو د امیر المؤمنین رب خو شته که نه بیا عمر بن خطاب رضی الله سهار ډایرکټ هغه جرۍ چاله وغوښته خپل زوی له وغوښته چې دا خو ډېره تقواداره جنۍ ده چې دا معنی ستا ذهن کې پرته وي چې الله خو شته که نه ځکه یو شاعر په شاعرۍ کې دا خبره کړې ده عربي اشعار دي زه ته معنی ذکر کوم وایي کله چې توره تیاره شي او تکه توره شپه شي او ستا دا نفس تا له دعوت ورکوي تا له دعوت درکوي د ګناه طرف ته او دا درته وایي چې څوک نشتي توره تیاره ده نو تو ته جواب کوی دا تیاره چې چا پیدا کړې د هغه چی شو صحیح ده توره تیاره ده څوک نشتي صحیح ده توره تیاره ده خلک وده دي توره تیاره ده څوک نه اوري خو دا تیاره خو چا پیدا کړې ده که نه د دې خو یو خالق دی که نه و یو خالق شتي هغه خالق چی شو هغه الله چی شو چې دا توره تیاره پیدا کړې ده هغه نه خو نشي پټېدی که نه د شهید نوم کې دا معنی دننه پرته ده او ډېره ناشنا فایده پکې دننه پرته ده په دې شهید نوم کې چې کله دا نوم ستا په ذهن کې و همیشه نو الله به یې د ګناهونو نه لرې ساتي